د پاکستان اندېښنو ته د افغانستان اسلامي امارت ځواب لا ناټو راپاتې وسلې خوندي دي او ناسمې نه کارول کیږي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په غبرګون کې چې ویلي وو په افغانستان کې لا ناټو پاتې وسلې د پاکستان په بریدونو کې کارېدلې، ویلي چې هغه وسلې خوندي دي او هیڅ چا ته د ناسمې کارونې اجازه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي وو چې دغه وسلې د ترهګرو سازمانونو په ګډون د ټي ټي پي لخوا په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو لپاره کارول شوي دي. ښاغلي فطرت د پاکستان شوي ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان ټولې وسلې او نظامي تجهیزات په خوندي توګه ډیپو شوي دي او هر چاته د لاسرسي وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وسلوالو ډلو په پاکستان کې په خپلو بریدونو کې امریکایي وسلې کارولې دي. پاکستان په خپل دغه ادعا سره د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر ټرمپ د هغې خبرې په یو ډول ملاتړ کړی چې ټرمپ ویلي و چې اسلامي امارت لا دوی ورپاتې وسلې ور وسپاري او یا به پرې د امریکا روانې مرستې بندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې لا اسلامي امارت یې په ځلونو غوښتي چې د وسلوالو ډلو لاسونو ته د امریکایي پرمختللو وسلو د مخنیوي په اړه اړین ګامونه پورته کړي، خو وايي اسلامي امارت بیا هم د دوی دغه اندېښنې په پام کې نه دي نیولي. د امریکا ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ ته تر راتلو مخکې ویلي و چې امریکا به افغانستان ته نغدي ډالري مرستې په دې شرط ورکوي چې هغوی له امریکا ورپاتې هغه وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته وروسپاري چې په 2021 کال کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په وخت کې پاتې شوي دي.